فرنټیر فاونډیشن راتلونکي مریضانو ته د وینې سره سره خوراک هم ورکوي. تونکو ته درخواست دی چې روژه را روانه ده، چې کوم شتمن خلک دي هغوی دې خپل خیرات، زکات، عطیات د روژې چې څومره وي فرنټیر فاونډیشن لا دي ورکړي. تاسو دلته ماشوم راوستی دی؟ تاسو راته دا ووایئ چې جي په فرنټیر فاونډیشن کې تاسو ته وینه په ټایم میلاویږي؟ الحمدلله بالکل صحیح میلاوي. تکلیف درته نه؟ نه جي نه. او چې تاسو دلته راشي خوراک بس دا د خپله وکتلو څه اوس ماشوم د خپل ورکوم د ټول د خپل رسوي پوه شو هر شی 20-30 دي جي او الحمدلله ورکې دا ډېره دغه میلاو شوي دی که نه لکه زه خپله هنګو یم پوه شو هنګونه راغلی یم نو ډېر سهولت دی دغه کې نو خبره ده چې مخته روژه راغله که نه داسې خال شته دي پوه شو دې هسپتال کې مو ولیدل اوس مو ماشوم ته کسې نن ستن ولګوله نو تلاسیمې والا پکې شته موفیلې والا پکې شته نو مخته روژه راغله څومره د ما اواز څومره ملګري واوري همغه د مهرباني وکړي پوه شوې څه د بلډ د ورکوي ورته د فرنټیر فاونډیشن دی که څه دې هسپتال دپاره ډېر بیماران دي پکې پوه شو پکې پراته دي نو تاسو مهرباني وکړو مخته روژه راغله دا امداد ته وکړو ورسره. ګرانو کتونکو دلته نصرالله صاحب ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه جناب؟ خیر دی جی فرنټیر فاونډیشن سره تاسو د ډیر وخت نه وابسته یې. جی جی تاسو به کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ جی کتونکو ته چې موږ دا ویل غواړو چې د رمضان مبارکه میاشت روانه ده او هغه مهیر حضرات چې الله پاک والا وس دس ورکړی دی موږ سره 3500 ماشومان د مرګ او د جنګ په کشمکش کې مبتلا پراته دي په تلیسیمیا بیمارۍ کې مبتلا دي. تاسو ته ښه پته ده چې تلیسیمیا دا زموږ په ملک کې یو موروثي بیماري ده په وراثت کې را روانه ده او د دې ماشومانانو په وجود کې خپله وینه نه نو دا ماشومانان بیا ټول عمر زما او ستا په وینو ژوند تېروي. نو موږ سره 3500 ماشومانان د مرګ او د جنګ په کشمکش کې مبتلا پراته دي. تاسو ټولو مهیر حضراتو ته چې چا له الله پاک وس دس ورکړي تاسو ته مونږ یو خواست کوو چې د دې رمضان په مبارکه میاشت کې مونږ سره مالي تعاون وکړئ خپل خیرات زکات فرنټیر فاونډیشن ته هدیه کوي چې د هغه ماشومانانو زندگی ساس روا دوا شي چې کوم ماشومانان پیدا شي او بیماران پیدا شي او محتاج پیدا شي.